د پاکستان د ورلد کپ سکواډ تر اوسه پورې اناونس نه دی شوی. څه وجه دی هغه وجه هم زه تاسو سره شریکوم. دویمه خبره د نسیم شاه په ریپلیسمنټ کې 4 بلران خیالي شوي وو څه حسن علي، زمان خان، حسنین او شنواز دهانی. دغو بلرانو کې کوم بلر سلیکټ کړی دی هغه هم زه شریکوم. ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شریکه کړئ. زما د فیسبوک پیج او یوټیوب چینل دا هم سبسکرایب کړئ. رځو خپل ټاپک طرف ته. د پاکستان تر اوسه پورې سکواډ نه دی اناونس شوی. څه په وجه باندې دی؟ په وجه باندې ایشیا کپ کې خراب پرفارمنس، خراب بیټینګ په وجه باندې انضمام الحق ډېر ټینشن کې و. ټینشن کې په دې چې کوم پلیران سلیکټ کړم، کوم بهر کړم. نو هغه سکواډ چې کوم دی مکمل تیار شوی دی، کنفرم شوی دی. ځکه اشرف او انضمام الحق ترمنځ نن میټینګ هم شوی دی. د انضمام الحق د طرف نه د 15 کوم سکواډ دی د ورلد کپ دپاره کوم سکواډ دی هغه یې ځکه اشرف ته مخې ته کېدلی دی. هغه باندې ځکه اشرف ساین کړی دی، سټمپ یې لګولی دی، اکسپټ کړی دی. نو انشاءالله هغه سکواډ به سبا اناونس کیږي. انشاءالله هغه سکواډ به سبا اناونس کیږي. د فینز د طرف نه د اماد وسیم په حوالې سره ډیمانډ و چې اماد وسیم د سلیکټ کړلی شي. اماد وسیم په دې وجې باندې سلیکټ نه کړلی شو چې شاداب خان الراونډر، محمد نواز الراونډر، نو اماد وسیم هم الراونډر دی. نو دی په وجه باندې سلیکټ نه کړلی شو. د اماد وسیم په دغه باندې ابرار احمدي چې کوم دی هغه یې سلیکټ کړی دی. نور زه تاسو سره مکمل سکواډ ښیم چې مخکې ویډیو کې مو تاسو سره کوم سکواډ ښیلی و هغه کنفرم سکواډ نه و داسې پوره. آیا یا څو نامې بالکل ټیک وي هلکه، لیکن پوره مکمل سکواډ نه و. اوکې تاسو سره مو 3 پلیران هم نو شریک کړي چې کوم 3 پلیران په ریزر کې اناونس کیږي هغه تاسو سره مو نو شریک کړي. نو مکمل سکواډ درته ښیم. نو دا به انشاءالله سبا دغه سکواډ اناونس کیږي. د کوم ریزر کې 3 پلیران دي د آی سی سی د طرف نه دغه رولز دي چې دغه 3 پلیران په ریزر کې کوم اناونس کیږي دا به د میچ په دوران کې ټیم سره ډریسنګ روم کې یا پلیرانو سره به نه کینی. دا به هوټل کې پاتې کیږي یا د تماشي په دغه سره تماشي ځای کې به کینی لکه څنګه کراود رڅي اندغه شی به دغه رڅي. نو دغه آی سی سی د طرف نه دغه قانون دی. نور میچ نه بعد دغه پریکټس هم کولی شي، د ټیم سره ټریننګ هم کولی شي او هوټل کې هم ورسره پاکستان ټیم سره موجود وي. نو دغه د آی سی سی د طرف نه دغه قانون دی. اوس رځو د سکواډ په طرف باندې. بابر اعظم کفتان، امام الحق، عبدالله شفیق، فخر زمان، سعود شکیل، آغا سلمان، افتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز، شاداب خان، ابرار احمد، حسن علی، زمان خان، شاهین شافریدی، حارث رؤوف. دغه 15 پلیرون دي چې د ورلد کپ دپاره اناونس کړي دي. اوس ریزر کې چې کوم پلیرون دي هغه دومره کنفرم نه دي، خو زه یې تاسو سره شریکوم. په دغو کې به خامخا سلیکټ کیږي. محمد حارث وکټ کیپر چې کوم دی هغه بالکل کنفرم دی. د نور 2 پلیران اسامه میر، شنواز دهانی او ورسره وسیم جونیر، په دغو 3 پلیرانو کې به 2 پلیران سلیکټ کیږي. کنفرم نه دي خو دغو 3 پلیرانو کې به دغه پلیران چې کوم دي دغه سلیکټ کیږي. نو ټوټل 18 پلیران شو د ورلد کپ دپاره. نو دغه د پاکستان سکواډ و. انشاءالله سبا به اندغه سکواډ اناونس کیږي. دا سکواډ څنګه دی، ټیک دی او که ټیک نه دی، په کمنټ کې خپله رایه ضرور راکړئ. ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شریکه کړئ. اوس خپل ورته ورکړئ اجازت. پاکستان زنده باد.